لیکن زمارونو دا قیامت برازی پا کمو خلقو دا با پا اغی خلقو قیامت رازی کہ دا اغی پا جب با دا اللہ نمنی پا کافرو برازی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله الا با قیامت رازی چی پا مخدز مکہ دا خدای نوم ختم شی. او نبی علیہ السلام فرمائی دا اغی نمخ کی برے بربنطوب شروع شی، فسق و فجور بشروع شی، دا سے بربنطوب بشروع شي چې خلق به یو بل سره داسې عملونه کوي لکه د ځنګل دا درندگان او حیوانات چې څنګه یو بل سره کوي، هیڅ پروا به نه لري. د لارو په غاړو به خلق یو بل سره بدعملۍ کوي، په سړکونو به خلق یو بل سره بدعملۍ کوي، په پارکونو کې به خلق یو بل سره بدعملۍ کوي، او هیڅوک به پروا پسو یو بل نه لري چې دا ولې دا به یو عام رواجي په دغه زمانه کې. او حضور پاک فرمایي وی دو کسه به د سړک په غاړه لګی او دا ګناه به کوي، نو دا یو به دې بل ته وایي چې راځه لاره ده، او دا خلکو ته لاره بندېږي او پټې به د لارې نه لږ غاړې ته شو، نو دی به لږ د لارې نه به غاړې ته شي. وی دا خلک چې دا د خلکو نه لږ وشرمېدل او غاړې ته شو، وی دا به په هغه زمانه کې داسې وي لکه په دې زمانه کې ابوبکر او عمر چې څنګه دي، دا به پکې غزبرګان د زمانې وي، دا هغه به نیکان به. رونو گوری یو خبر دتا کوم، زمانہ گوری دا فسق و فجور روانه ده ښه، بربنډتوب ډېر عام شو، ښځو جامې وغورځولې، ښځو بورقې وغورځولې، ښځو څادرونه مو غورځول، پړونې یې مو غورځول، لوپټې یې مو غورځولې، کمیسونه یې مو غورځول، په بنینونو کې ګرځي، او پرتګونه یې غورځول، په پتلونونو جانګو کې ګرځي. رو دا شی روان دی. او یورپ او مغرب دا سوچ کوي او دا منډې وی ښځو له ازادي ورکو، ښځې په چار دیواری کې وی اسلام ښځې پر چار دیواری کې قیدي کړي دي، موږ یې بار راو باسو، ازادي ولا ورکو. دا ښځې وی ولې د دې خاوند نوکرانې دي چې ډوډۍ به وله پخی سو، خدا به ځان له ګټه کوي، خاوند یې ځان له ګټه کوي، خاوند یې ځان له پخلی کوي او ښځه یې ځان له پخلی کوي. ما نه چا تپوس وکړو، مې د یورپ دا سوچ ډېر غلط دی. ښځه چې بار وویسته نو یو ښځه څونه سړو خدمت کوي، په دې جس کې دا ښځې د دې سورلو خدمت کوي، نو د 350 سړو ته پلیټونه ږدي، ایر هوسټس دا چې کومې ښځې دي په جس کې، یوازې ایښودل نه دي، میز ورته سم کي، ډوډۍ ورته کېږدي، بیا ته هغه خیرن لوښي غون کی، اوبه وله رازغلی، شربت وله رازغلی، چل ورته ښی چې داسې به خېټه او سینه تړی ګرځي. نو ما وی مې اسلام ورته وی چې صرف د خپلو بچو او د خاون خدمت وکړه په کور کې دننه، او په حیا دا خدمت وکړه. او یورپ د یو خاون خدمت یې پې بند کړو، د 350 سورلو خدمت پې کوي. دا تا ښځې له ښېګړه وکړه که بد دې ورسره وکړل؟ د خاون خدمت د باندې نشته او د 350 سورلو خدمت شته، د حیا هغه نشته او د بې حیایۍ شته. هوټلو کې ښځې نوکرانې کړې، نو په هوټلو کې خلکو خدمت کوه، خیر دی، او د خاوند مه کوه. جامې یې ته وویستې، دا خو ښځو سره ښه نه دي، دا ورسره بد کول دي. د ښځو په وجود پیسې ګټي، د ښځو تصویرونه یې لګولي ځای په ځای، او غټ غټ ساین بورډونه لګولي، او په هغې څوک د بوټانو اشتهار پې چلی، او څوک پې د جامو اشتهار چلی، او څوک پې د بنینونو اشتهار چلی، او څوک پې د لوپټې اشتهار چلی. ولې؟ د ښځې په دې نازک وجود باندې پیسې ګټي. نو دا ښځو سره ښېګړه شو که بد شو ورسره؟ اسلام خو سره ډېر ښه کړی. تا خو ته مزدور او نوکره جوړه کړه چې پیسې پې ګټه، اسلام ته خانه جوړه کړه چې بالښت ته دې ډډه ووایي، میړې پیشه او ګټه پیشه. نو فسق و فجور په ډېر تیزی روان دی. الله اکبر. حضور پاک یو ځل وفرمایل، نبی علیہ السلام وی ما ته دا فتنې داسې ښکاري په دې سترګو لکه باران چې په شیبو وریږي او بنده ته ښکاري. او ایقظوا صواحب الحجرات، وی ښځې را پاسوئ، د شپې را پاسوئ چې خدای ته زاري وکړي. رب کاسیة فی الدنیا عاریة فی الاخرہ، وی دا ښځې چې دا خدای ته نه جاړي او په دنیا کې دا نیمګړې بربنډې جامې اغوستې وي، دا نیمګړې، دا به په قیامت په ورځ په دوزخ کې مکمل بربنډې وي. الله اکبر.
مونږ په ښځو سوداګانې کوو، مارکیټ ته یې لېږو، لم والا او مالم والا. مونږ ښځې بربنډې کړې، مونږ د ښځو نه حیا ختمه کړه. دغه ښځه چې حیات ختمه شو تاوان یې ټول تا لرې، والله که دې خدمت وکړي. او دا ښځه د دوزخ خشاک شو. دغه ښځه چې دا بربنډه ګرځي او بې حیا ګرځي، دی باندې د خدای ملاقات حرام دی. دلته پردو سړو ته ګوري، دلته ګناه ته ګوري، او دغه هلکان دا لوفران چې پردو جنکو پسې ګرځي، نو دی باندې دا سترګې به خدای نینی، هغه سترګې به خدای ویني چې قرآن ته پې ګورې، هغه سترګو باندې به ته خدای ته ګورې چې په کومو سترګو ته بیت الله ته ګورې، هغه سترګو باندې به تا ته خدای ښکاري چې په کومو سترګو ته په مانځه ولاړ د سجدې ځای ته ګورې. دا سترګې به خدای ویني. نو شپېلی به ووالي چې ټول خلک به مړه شي، نو بیا به دوباره شپېلی ووالي شي اذا هم قیام ینظرون، نو نیغ به ټول ودرېږي. دا دویمه شپېلی شو. نو د قیامت یو لوی میدان کې به ټول راجمع شي، ټول به په دې میدان کې ولاړي. اوس پته نشته څونه موده ولاړي، هغه الله ته پته ده. خو څوک به په تکلیف کې پراتی، څوک په خپلو خولو کې ډوب، څوک د ګرمۍ د لاسه به خوټ کېږي، او څوک به د الله د عرش د سوري لاندې، څوک به د تندې مري د تندې چغې به وباسي، او څوک به د رسول الله مبارک په خوا کې د حوض کوثر وبس کی، په چا به ګرمې هواګانې چلیږي، او څوک به د الله د عرش د سوري لاندې یخو هواګانو ته ناستي، څوک به وږي تږي وي، او څوک به د الله د عرش د سوري لاندې میوې به خوري. بیا به درېیمه شپېلی ووالي شي. چې درېیمه شپېلی ووالي شي، دا ټول مخلوق په بېهوشه شي سره د پیغمبرانو، مکمل بېهوشه به پرېوځي. یو ځل یو صحابي د یو یهودي سره جنگ راغی. یهودي وی والذي اصطفى موسى على البشر، وی زما د قسم په هغه ذات چې موسی علیه السلام له په ټول مخلوق برکت او فضیلت ورکړی دی. چې دی ووی د مسلمان د صحابي له غصه ورله، وی په ټول مخلوق په ټولو بندګانو وله الله فضیلت ورکړی دی، تا دا وی زموږ په پیغمبر هم فضیلت دی څه، نو څپېړی ورکړه او مضبوط دا مخې وله وو. خو دی غلطه ووی چې په ټول مخلوق غوره شو موسی علیه السلام، خو زموږ په پیغمبر هم غوره شو، نو زموږ د پیغمبر نه خو غوره څوک نشته. یهودي راغی نبي علیه السلام ته شکایت وکړ، ستا دې ملګري څپېړه راکړه. نبی علیہ السلام هغه صحابي راغوښت، ولې دې څپېړه ورکړه؟ وی د الله رسوله ته دا خبره وکړه چې زما د پاک ذات قسم چې موسی علیه السلام له په ټولو بندګانو باندې بهتري ورکړې ده، نو ما له غوسه راغله چې دا خو ستا نه بهتر شو، نو ستا نه بهتر دی څه. الله اکبر. زموږ ښکلي پیغمبر ډېر عاجزي کړې ده. لا تخیروني من بین الانبیاء، ما په نورو مغوره کوی که نه ښه. ٹھیک ده له حضور پاک مرتبه اوچته ده، انا سید ولد آدم ولا فخره، بل ده کې وی ده د ټول بني آدم سردار یم، خو کبر نه کوم. الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه، ټول پیغمبران آدم علیه السلام نه والا زما د جنډې لاندې به د قیامت پرس. خو ما داسې مه غوره کوئ چې د بل پیغمبر توهین راشي، داسې به نه کوئ. او بیا څه وایي؟ وی الناس یصعقون یوم القیامه، چې دا درېیمه شپېلی ووالي شي، نو دا ټول خلک به بېهوشه پرېوځي. په ټولو کې اول حضور پاک فرمایي زه به سر روچت کما، نو چې سر روچت کم فاذا انا بموسی قائم بقوائم العرش، موسی علیہ السلام به ووینم د الله د عرش خپه به یې نیولي. خدای بېهوشه شوی و کوهي تور کې، نو خدای د هغې بدل دلته ورنه که، هغې بېهوشۍ د وجې دا بېهوشي خدای ختمه کړې ده. نور مخ بېهوشه و دی پکې بېهوشه شوی نه دی. دا به درېیمه نو چې درېیمه شپېلی څنګه ووالي شي صاحب من، ټول مخلوق به بېهوشه شي. او دا درېیمه شپېلی ولې والي کېږي؟ دې وخت کې د الله عرش د الله تجلی کېږي، حساب کتاب شروع کېږي. نو بیا به څلورمه شپېلی ووایي، نو خلک به ټول راپاسي،
او دې څلورمې شپېلې سره به حساب کتاب شروع شي. نو بیا به الله پاک څه چلو کی چې په دنیا کې چا د کوم څیز عبادت کړی دی اب ورته هلته مخامخ کی وی دی دې پسې تاسو خو د عبادت کو ځای ورپسې چې دام خلاص کی. د دې کاڼو بوټه یادو څوک به نور پسې رواني نور به ورته مخامخ کی دی به پسې ځي او په دې تمه به چې اوس هم خلاصوي. څوک به سپومې پسې رواني چې سپومې عبادت یې کړی دی البته څوک به ستورو پسې رواني چې د ستورو عبادت چا کړی دی. څوک به بوتانو پسې رواني چې د بوتانو عبادت یې کړی دی. ورپسې به چې لکه دام بچ کی الله به دا خلق سره د هغه خپلو بوتانو وغیره په دوزخ کې ور واچوي. حضور پاک فرمایي زمونږ امت به پاتې شي منافقین به پکې وي منافقین به ولاړي رب العالمین به ورته ځان وښیي خو په هغه صفت به ورته ځان ونه ښیي چې مخکې ورته په کوم صفت د حساب کتاب وخت کې ځان خولی په بل صفت به ورته وښیي. نو الله به ورته وایي چې ای بندګانو ټول خلق په خپلو معبودانو پسې لاړل او تاسو لا ولاړ یې. دی به وایي مونږ ولاړ یو ولې ولاړ یې مونږ د خپل رب انتظار کوو زمونږ رب چې راشي. وی ښه د رب انتظار کوي زه ستاسو رب یم که نه وی نعوذ بالله من که ته زمونږ رب نه مونږ چې رب لیدی بل شان هم لیدی ته خو بل شان یوم یکشف عن ساق ته زمونږ رب نه ښه. نو بیا به ورته الله په هغه صفت ځان وښیي چې مخکې یې لیدلی و. وی زه څوک یم وی انت ربنا ته زمونږ رب یې. نو ټولو په سجده پرېوځي الله به وویلي نو په سجده به پرېوځي بغیر د منافق نه. منافق چې سجده کوي نو د املا به یو تخته شي دی به ټیټېدی نه شي. الله به وي راځئ راپس ځي به ورپسې نورهم یسعی بین ایدیهم او د اعمالو رڼا به ترې مخکې دا نیکان به ورپسې وي او دا منافقین به وروسته ګوټ ګوټ کېږي لکه دا خپې چې راچاشلې ورتې نه شي. ای ملګرو ودرېږئ که نه نقتبس من نورکم چې مونږ هم ستاسو په رڼا لږ مزل وکړو که نه. بس دی به ترې مخکې آخره کې به تیاره راشي مسلمان به ترې نیغ جنت ته لاړ شي دی به په میدان کې پاتې چې دوزخ ته به ورشغال کړي. هغې نه پس جنت الله دې مونږ بوځي. جنت کې به بیا نیکان بندگان چې جنت ته لاړ شي نو جنتیان به بیا د الله سره ملاقات کوي. وجوه یومئذ ناظره خوشحاله بی تر و تازه بی الى ربها ناظره خدای بینی و وجوه یومئذ علیها قطره. بعضی مخونه په دوزخ کې پرتی تک تور بی تک تو سا او د جنتیانو مخونه دا به الله ویني